ژوند دې پره ټولګه ده د ستړو خاطرو غریبه ژوند دې پره ټولګه ده د ستړو خاطرو غریبه پر څه اغزنو لارو تلې په یبلو پښو غریبه او نه ضایع کېږي او نه وخت کوي جفا ورسره نه ضایع کېږي او نه وخت کوي جفا ورسره تا ګډه کړې د تن وینه په پښتو غریبه او کاڼي به هم سي ور تمام او دوی به هم ساړه سي کاڼي به هم سي ور تمام او دوی به هم ساړه سي یو وخت به ستړي سي دا خلک په ویشتو غریبه تر هغو پورې به یې واک خاوره اشغال وي دواړه تر هغو پورې به یې واک خاوره اشغال وي دواړه چې په دې کام کې شعور ژوند کوي تر څو غریبه یوې ویله ستا غزل بلي وهوا کوله بیا یې په ګډه ویل جار دي تر بیتو غریبه پر تا در ځغاستو مګر نورو ته په پښو کې لوېدو پر تا در ځغاستو مګر نورو ته په پښو کې لوېدو دلته د زور مسلماني ده د چمو غریبه قدرمنو لیدونکو د غریبه څګزي دغه شعري ټولګه چې تاسو ته مو یې لومړی کلام وړاندې کوي د دې کتاب نوم دی سیلۍ د ګل پر زړه به څه تېروې ملګرو دا شعري ټولګه د غریبه څګزي څلورمه شعري ټولګه ده موږ به تاسو ته مخکې د ده نور اثار هم وړاندې کو دی د چمن اوسېدونکی دی او د ننني دور یو ځیرک لید لري یو ځیر نظر لري او پر ټولنه او سیاست باندې یې ژور نظر دی د ده د کتاب پیژندګلو څه داسې ده د شاعر د کتاب نوم سیلۍ د ګل پر زړه به څه تېروې شاعر محمد عیسی غریب اڅکزی د چاپ وار لومړی د چاپ کال 2023 چاپ شمیر زر ټوکه کمپوزونکی شهیم کاکړ د چاپ ځای تکتو کتابکور کاسی روډ کوټه خپروندوی ټولنه فخر افغان باچا خان پښتو ادبي ټولنه چمن بایا 200 کالداري او دغه کتاب ملګرو د موندلو درکونه دي حافظ کتاب پلورنځی عیدګاه څلورلاري مرغۍ بازار چمن تکتو کتابکور النور مارکیټ دکان نمبر 5 کاسی روډ کوټه او کتابونه پلورنځی دکان نمبر 9 شیرانی کتاب مارکیټ ستار روډ کوټه د شاعر پیژندګلو د ملګرو نوم یې محمد عیسی قلمي نوم یې غریب اڅکزی د پلار نوم یې حاجي عبدالقدیر د نیکه نوم یې حاجي ملا ګل محمد اخوند په خټه اڅکزی اشیزی زمان کهول زده کړي BA یا 14 د پښتو یمې موصل او د چمن ولسوالۍ ټاکی کلي غریب آباد اوسېدونکی او د شاعر چاپ کتابونه ملګرو د کوژک ګلونه شعري ټولګه ستا د ښایست ګلونه ډیر دي دویمه شعري ټولګه خپله خاوره خپل اختیار درېیمه شعري ټولګه سیلۍ د ګل پر زړه به څه تېروې دغه شعري ټولګه چې زما په لاس کې ده دا د ده څلورمه شعري ټولګه ده او نثري کتابونه یې ملګرو شهید جیلاني خان اڅکزی او عدم تشدد راټولې سوي مقالې او د شهیدانو کور د کوټې د وکیلانو شهیدانو نثري او شعري ویرنې راټولې سوي او خپلې مقالې او اووم کتاب یې ملګرو قاضي عبدالسلام اڅکزی روڼ آنده او مترقي عالم خپلې او راټولې سوي مقالې ملګرو پر دغه کتاب باندې په شاعري کې قامي غږ تر عنوان لاندې
نور البشر نوید صاحب لیکنه کړې ده، علمي لیکنه ده، په لوستلو ارزي. او د عیسی غریب شاعري منظور احمد پښتون پر دې کتاب لیکنه کړې ده. شتمن غریب محمد ابراهیم سپیڅلی د علمي بحث ورباندې کړی دی. د غریب د شعر پیغام، نور باچا او د شاعر خپلې خبرې په دې کتاب کې شامل دي. موږ ملګرو د ده پر دوو شعري ټولګو له وړاندې هم تبصره کړې وه او تاسو ته مو دغه کتابونه معرفي کړي وو. خو دا د څلورمه شعري ټولګه ده چې موږ یې تاسو ته معرفي کوو په ډېر خوندور ټایټل، په ډېر خوندور انداز، په ډېر ښه کاغذ او په ډېره خوندوره لیکایي باندې د ده دا کتاب چاپ سوی دی او موږ یې تاسو ته د موندلو درکونه در وښول. پکار ده چې تاسو دا کتاب ترلاسه کوئ او ویې لولئ. زه اوس راځم سیلۍ د ګل پر زړه به څه تېروې د شهزاد صاحب په خوا باندې د غریب اڅکزي پر دې شعري ټولګه باندې خپل نظر وړاندې. ډېر مننه تیمورشاه کمال صاحب او همایون خان، علاودین خان چې نن موږ د دوی میلمانه د دوی په بلنه راغلي وو سکول ته و کور ته و تورشا ته، او عبدالمالک قلمیار د ستړي پښتون پیج چلوونکی، محمد طاهر لیوال چې د هیڅ تعارف محتاجه نه دی، او زما په لاس کې د غریب اڅکزي محمد عیسی چې کومه څلورمه شعري ټولګه ده. دی یو مترقي لیکوال، مترقي شاعر، روشنفکره انسان، په سیاست پوه، په ټولنه پوه، په مقالو پوه، په نثر پوه، په شاعري پوه. زه د نږدې څخه پیژنم. بلا ذهن خدای ورکړی دی او ډېرې هڅې کړي دي. پښتو ادب ته ډېر څه ورکړي دي، خصوصا د خپلې شعري ټولګې سره سره د ملا عبدالسلام قاضي بابا په حواله چې د کومې مقالې سره راټولې کړي دي د علم، ادب، سیاست ځلانده څهره. دا یو دومره لوی کار دی چې د دې کار یې څومرې ستاینه وسي هغه لږ ده. او بیا ما درته وویل چې دی د مترقي لیکوال سره تړلی څوک دی او د مترقي سیاست سره تړلی څوک دی. د ده په وجه به د ده شعر رنګ هم لري، خوند به هم لري، پیغام به هم لري، میسج به هم لري. ما یې شاعري هم ویلې ده، ما یې نثر هم ویلی دی، ما ستایلی دی او ستایم یې. او بیا د چمن په یو داسې خاوره دی پروت دی چې هغه ژوندۍ خاوره ده. شاعران لري، ادیبان لري، بلکې مزاحمتي شاعري د دوی په وینه کې شامله ده. او دی هم د هغه کاروان بلکې د هغه قافلې د قطار او د لیکې سړی دی. یقینا شعر یې معنا لري، مفهوم یې لري. زه غواړم چې ته د ده څو شعرونه زموږ سره شعر کې خبره به اسې یو په بل لګوي خولې سره جنجال دی، یو په بل لګوي خولې، یو په بل لګوي خولې سره جنجال دی، پر مفاد د زمانې سره جنجال دی. واه ډېر اعلی، ډېر اعلی. یو په بل لګوي خولې سره جنجال دی، پر مفاد د زمانې سره جنجال دی. تر موږ نور دنیا ښه د مخته لاړه، تر موږ نور دنیا، تر موږ نور دنیا ښه د مخته لاړه. زموږ اوس هم پر عقیدې سره جنجال دی. واه ډېر اعلی، ډېر اعلی. د روانې پیړۍ دغه جفا بسته، د روانې پیړۍ د روانې پیړۍ دغه جفا بسته، د منګل او د نغمې سره جنجال دی. واه ډېر اعلی، ډېر اعلی. د روانې پیړۍ دغه جفا بسته، د منګل او د نغمې سره جنجال دی. منافقې نړۍ نه به مې ویله،
منافقې نړۍ نه به مې منافقې نړۍ نه به مې ویله پښتون یو په بل ویې سره جنجال دی واه دا به ورته وایه منافقې نړۍ نه به مې ویله پښتون یو په بل ویې سره جنجال دی د ولس دپاره نه دي د کرسۍ دي د ولس دپاره نه دي د کرسۍ دي د ملا او خان پر دې سره جنجال دی ډېر الله او لکه سپي باندې راټول دي ورته غاپي لکه سپي باندې راټول دي ورته غاپي و غریب ته څو چمچې سره جنجال دی لکه سپي باندې راټول دي ورته غاپي و غریب ته څو چمچې سره جنجال دی ګوره ما مخکې خبره وکړه کمال صاحب چې دی سیاسي فکر هم لري ادبي فکر هم لري ژوندی سړی دی د کتاب د قلم سره تړلی او داسې د فکري او سیاسي ادیبان چې کوم دي هغه وسیع نظر لري بلکې زه هم کائناتي نظر لري دا د پښتون قام بدبختیانې او د هغو ترمنځ دا لرېوالي دا فاصلې دا د ټولو په پام کې لري د ډېر شاعري حقیقتاً حقیقي رنګ هم لري معنی خیزه ده معنا ورکوي مفهوم ورکوي هغه په دې چې د یو فکري څوک دی او د فکري خلکو شاعري چې ده هغه فکري وي معیاري وي زه هم ته یو بله غزل هم راته ووایه نه خبره به بیا نور هم پر وکړو ټوله بد نه دي ښه هم پکې ژوندي ستا په زمان کې خو هم سپي ستا هم سړي ستا ملا سلامه لکه ته توکل پر خدای دی ملا سلامه لکه ته توکل پر خدای دی نه په کور کې زر لرمه نه روپۍ ستا واه نو ځکه خو غریب وو د غازي امان الله استقلال ژاړي د غازي امان الله استقلال ژاړي له وجود د شور بازار او سقاوي ستا د غازي امان الله استقلال ژاړي لا وجود د شور بازار او سقاوي ستا د سرتوره بابا روح دی ناآرامه د سرتوره بابا روح دی ناآرامه پاتې شوني لا اوس هم د فرنګي ستا دا وګوره کماله نه اوس د ده په دا یوه غزل کې نه یعنې څو تلمیات رالو د قاضي بابا مبارزه له چا پټه ده او د فرنګي استعماري قوتو یرغل او د هغو ظلم و ستم او دلته بدبختۍ جوړول په دې کې د فرنګي چې کم لاس و او د ما درته وویل ملا سلام بابا چې کومه مینه ده پر هغه اوس هم ژوندي سته د ده هغه انداز ته وګوره چې په زمان کې خو هم سپي سته هم سړي سته اوس دا څومره حقیقت پسندي ده موږ خو په یوه نظر ټولو ته ګورو لیکن شاعر یو داسې هغه یو ناپ لري ټول لري وزن لري ټوله په یوه بیه نه اخلي نه ښه و بد ته کې ګوري او د ده د مطالعې زور دی اوس هم هغه د ډبرې زمانه ده اوس هم هغه د ډبرې زمانه ده موږ تر نورې دنیا پاته یو لا شپه ده اوس هم هغه د ډبرې زمانه ده موږ تر نورې دنیا پاته یو لا شپه ده لکه بیټ نیکه دعا ورته کومه لکه بیټ نیکه دعا ورته کومه په وجود کې مې د قام مینه پرته ده په باطن کې لکه توره طبي تور یې په باطن کې لکه توره طبي تور یې په ظاهره دي په تن سپینه جامه ده د ژوند ورلوی حقیقت په کوم انداز نظر په باطن کې لکه توره طبي تور یې په ظاهره دي په تن سپینه جامه ده یا لکړي سپیه تل راپسې غاپي سپیه تل راپسې غاپي له خانانو څه مې هر وخت دا ګیله ده یا لکړي سپیه تل راپسې غاپي له خانانو څه مې هر وخت دا ګیله ده ملا سلام ورته شرا کړې و ځکه
ملا سلام ورته شرا کړې و ځکه د زمان و د غازي مینه سپیره ده. مینه خو په یقینا سپیره ده. د ملا سلام عاشیزي پر خاوره څوک ژوندی پاته دی او پر دې خاوره چې انګریز استعمار یې تر خپل وطن زیات تیر کړي نه اوس څوک ژوندی پاته. دا هغه حقیقت پسنده شاعر دی غریب محمد عیسی اچکزی چې په عمر هم کم دی د ځوان کهول دی خو د ځوان کهول ځوان فکر شاعر دی او نماینده شاعر دی چې نن یې نظر پر دغه ځای ولاړ دی د سبا نظر بیا څه وي. یو شی د تلمي په انداز کې یعنې د دې خاورې د استعماریت چې کوم استعماري کوم قوتونه دي د هغه پر وارداتو یې نظر دی د هغه په چمو یې نظر دی. بیا چې په دا ټولنه کې کم کردارونه د چا په شکل کې دي د هغو کردارو په اعمال یې نظر دی او حقیقت پسنده شاعر دی مترقي شاعر دی او په ډاګه یې غندي. یعنې زه د جرأت او د جرأت په دغه اظهار ته دا درکوم آفرین ورته وایم. قدرمنو لیدونکو د غریب اڅکزي ګل پر زړه به څه تېروي. دغه شعري ټولګه ملګرو لاسته راوړئ درکونه مو در وښول. د دې ځوان او زلمي شاعر څلورمه شعري ټولګه ده چې نثري اثار مو یې هم تاسو ته در وښول. دا رښتیا ویونکی او با ایمته با جرأته او با غیرته شاعر دی چې و دشمن ته سترګې په سترګو کې وراچوي او د دشمنه سترګې په ګوتو راکاږي. تاسو یې هم بدرګه کوئ او د ده کلامونه ووایاست. تاسو به د ده پر کلام نور خوندونه هم واخلئ. موږ نسو کولی، وخت مختصر دی چې تاسو ته یې ډېر کلامونه وړاندې کړو. هر کلام یې د دې وړ دی چې نشر سي او تر لیدونکو ورسیږي. خو موږ د وخت مجبوري لرو. پیاوړي لیکوال پښین او زموږ د پوره ټیم لخوا زه تیمورشاه کمال، زما سره قدرمن ملګری پروفیسر فیض شهزاد صاحب، عبدالمالک کلمیار صاحب، خان نومیالی صاحب، علاودین صاحب، همایون خان، طاهر لیوال صاحب پر ستړي پښتون و تاسو ته دغه ادبي ویډیوګانې دغه د کتابو تعریفونه وړاندې کوو. تاسو یې شعروئ. دا به ستاسو ادبي خدمت وي او موږ به ستاسو یو جهان مننه کوو. د پیاوړي لیکوال سره په دغه چوپړ کې برخوال اوسئ. الله مو ژوندي لره. تل کامیابه او سرلوړي اوسئ.